سلامونه نیکې هیلې دوستانو، امید لرم چې ښه اوسئ. په تېره ویډیو کې موږ په لس بهترینو سکو باندې وغږېدلو. ومو ویل چې په کومو سکو باندې موږ سرمایه ګزاري کولی شو. هغه لس سکې موږ تاسو له ځان سره یاداشت کړلې، موږ له تاسو سره شریکې کړلې. امید لرم تاسو به په هغه لس سکو باندې تحقیق کړی اوسیږي او د هغه په هکله مکمل معلومات ترلاسه کړي اوسیږي. نن راځو په هغه لس سکو باندې په کوم شکل سرمایه ګزاري وکړو. دوستانو، سرمایه ګزاري په دوه شکل باندې کیدلی شي. یو موږ سره د سپاټ په شکل باندې کیدلی شي او بل د فیوچر په شکل باندې کیدلی شي. خو یاد دې وي چې موږ یوازې اوږدمهاله سرمایه ګزاري په سپاټ باندې کولی شو. که تاسو غواړئ چې اوږدمهاله سرمایه ګزاري وکړئ نو تاسو به په بایننس کې سپاټ کې سکې اخلئ، نه په فیوچر کې. په فیوچر کې دوستانو موږ د لنډمهال لپاره کولی شو ټریډینګ وکړو. موږ په فیوچر کې د اوږدمهال لپاره سرمایه ګزاري نشو کولی. هغه یو څه مشخص علتونه لري. لومړی دا چې په سپاټ کې که چیرې موږ سرمایه ګزاري وکړو نو د سپاټ کیفیت داسې ده چې په سپاټ کې تاسو لیکویډ کیږئ نه، مطلب تاسو رن آوټ اف منی نه کیږئ، ستاسو پیسې نه ختمیږي. مثال داسې ده که چیرې تاسو سره واخلئ، فرض کې تاسو سره اخیستی دي، اوس که د سرو قیمت چیرته پورته کیږي خو تاسو ګټه کوئ ځکه جنس موجود ده تاسو سره، او که چیرې د سرو قیمت ښکته راځي نو تاسو تاوان کوئ، اما پیسې مو له منځه نه ځي. ولې پیسې له منځه نه ځي؟ ځکه چې له تاسو سره جنس موجود ده. ممکن دا قیمت بیرته بره لاړ شي، نه یو کال بعد، دوه کاله بعد، خو قیمت بیرته خپل هایر ټایم فریم چې کوم ده د هایر کم پوینټ چې د موږ سره یا هایر پوینټ چې موږ هایر سوینګ پوینټ چې کوم موږ سره ده هغه څنګه کوي؟ هغه حتما بیرته ریټیس کوي، نو قیمت بیرته ځان بره رسوي حتما. نو په دغه شکل باندې سپاټ هم ده. که موږ په سپاټ کې سکې واخلو یا په سپاټ کې موږ کوم کوین واخلو نو په دغه کوین باندې زموږ اوږدمهاله سرمایه ګزاري کیدلی شي. تاسو کولی شئ دغه کوین د 10 کال لپاره، 20 کال لپاره پرېښودلی شئ. اما تاسو نشئ کولی چې ورته حالت په فیوچر باندې ترسره کړئ. په فیوچر کې تاسو ګمان کوئ، فیوچر ټول په ګمان ولاړله، تاسو پیشګویي کوئ. که چېرته پیشګویي ستاسو، که چېرته د پرایس یا د کوم کوین پرایس چې ده هغه ستاسو د پیشګویي مطابق لاړ شي، که چېرته د کوم کوین پرایس تاسو د پیشګویي مطابق لاړ شي نو تاسو پرافیټ کوئ. پرافیټ لپاره دلته موږ سره خپلې اندازې موجود دي. ممکن تاسو 5x پرافیټ وکړئ. تاسو کولی شئ د پرافیټ کچه دلته وټاکئ ورته. مثال تاسو غواړئ د خپلې سرمایې 15 چنده پرافیټ وکړئ، تاسو کولی شئ د خپلې سرمایې 10 چنده پرافیټ وکړئ، تاسو کولی شئ د خپلې سرمایې 45 چنده پرافیټ وکړئ. دا چې څنګه ایکس کیږي په هغې به بیا غږېږو موږ تاسو. اما که چېرته پیشګویي ستاسو په خلاف لاړه شي، مثلا تاسو پیشګویي کړئ چې قیمت پورته ځي اما پرایس تاسو د پیشګویي په خلاف واقع شو، یعنی پرایس ښکته راغی. کله چې پرایس ښکته راغورځېږي تر یو ټاکلې مودې پورې ستاسو پیسې موجودې اوسیږي، تر هغې چې د سکې قیمت یا د کوین قیمت ستاسو د پیسو څخه ډېر ښکته شي. دلته په اسانۍ کولی شي ستاسو پیسې له منځه یوسي او تاسو له مارکیټ نه کیک آوټ کړي. تاسو په اسانۍ سره فیوچر د مارکیټ نه ویستلی شي او ستاسو ټولې پیسې له منځه وړلی شي. نو غرض چې شی ده، غرض دا ده که چیرې تاسو د کرپټو مارکیټ سره نه بیاستئ
نو سپارښتنه تاسو ته دغه کیږي چې تاسو په سپاټ کې سرمایه ګزاري وکړئ، ځکه سپاټ یوازینی د لانګ ټرم سرمایه ګزارۍ مرکز ده. دلته تاسو کولی شئ چې په هر کوین باندې سرمایه ګزاري وکړئ. موږ په تیره ویډیو کې د سکو اخیستلو شکل ویلی و، نو موږ سکې په سپاټ کې اخلو. تاسو کولی شئ چې په سپاټ کې هر قسمه سکه دلته واخلئ. هغه 10 سکې چې کوم موږ تاسو سره شریکې کړلې همغه سکې تاسو دلته سرچ کوئ. کولی شئ تاسو هغه سکې دلته واخلئ او د اوږد مهال لپاره یې له ځان سره پرېږدئ. تاسو د اخیستلو شکل موږ تاسو ته ښودلی و چې بای وهئ، په بای مارکیټ وهئ. مارکیټ کې تاسو انټر کیږئ او څومره چې تاسو غواړئ، څومره مقدار پیسې چې تاسو لرئ، کولی شئ په هغې باندې سکه واخلئ. یا بل شکل د سپاټ سره نږدې تاسو ګورئ کنورټ ده. تاسو د کنورټ په واسطه باندې هم کولی شئ چې د سپاټ په شکل باندې سرمایه ګزاري وکړئ. که چې تاسو په سپاټ نه پوهیږئ یا سپاټ ته تاسو لاسرسی نه لرئ یا ستاسو ذهن په سپاټ نه رسیږي، نو سمپلی تاسو راشئ په کنورټ باندې کلیک وکړئ. د همدغه سپاټ خوا کې کنورټ ده. کنورټ کې مثلا تاسو سره دغه لومړی بره ګورو، دلته باید تاسو یو اس ډي انتخاب کړئ. مثال تاسو سره چې هر څومره ډالر موجود اوسیږي، دلته لاندې تاسو هغه سکه انتخاب کړئ چې تاسو غواړئ په هغې باندې سرمایه ګزاري وکړئ. تاسو کولی شئ دلته کلیک وکړئ او دلته چې هره سکه غواړئ تاسو ورباندې سرمایه ګزاري وکړئ. په اسانۍ سره کولی شئ چې کنورټ کړئ پیسې ورته. دا به د سپاټ په شکل تاسو سره موجود اوسیږي. مثلا موږ غواړو پیپ سکه واخلو د 0.0 ډالر واخلو. نو ګورئ موږ ته د 0.0 ډالر یې موږ ته تقریبا 11,610 سکې راکړلي. موږ کولی شو دا واخلو، پریویو ووهئ. چې که تاسو پریویو ووهئ نو کنفرم کې دلته چې کله کنفرم که نو تاسو دغه سکه په سپاټ کې د لانګ ټرم لپاره واخیستله. دغه سکه که څومره راښکته کیږي، اوس که څومره دا سکه ښکته شي د خپل قیمت څخه، اما زموږ پیسې نه ورکیږي، یوازې د سکې قیمت ښکته کیږي. موږ سره زموږ پیسې به خوندي پاتې وي او زموږ پیسې به نه ورکیږي. که موږ تاسو راشو همدې سپاټ کې مثلا د سول ګراف وګورو. زه له تاسو سره په ګرافیک شکل تشریح کوم. درته سپاټ او فیوچر تاسو ته واضح کوم. په سپاټ کې یوازې موږ لانګ پوزیشن اخیستلی شو. معنا څه چې موږ د راتلونکي لپاره یوازې په سپاټ باندې ټریډینګ کولی شو. موږ که وغواړو چې مثال راتلونکي کې پرافټ وکړو، نو موږ په سپاټ کې سرمایه ګزاري کوو. مثال داسې ده، تاسو غواړئ چې په سپاټ کې ټریډینګ وکړئ. نو په سپاټ کې تاسو کولی شئ چې یوازې یوه سکه د راتلونکي وخت لپاره په مناسب قیمت واخلئ، تر څو تاسو ته په راتلونکي ښه پرافټ درکړي. مثلا لږ د انټرنیټ ستونزه موجوده ده. ګورئ که تاسو غواړئ په سپاټ کې یو سکه واخلئ یا تاسو غواړئ په سپاټ کې سرمایه ګزاري وکړئ، ستاسو هدف څه وي؟ ستاسو هدف دا وي چې یوه سکه په ښکته قیمت کې واخلئ، نقطه کې واخلئ، یا کله چې د یوې سکې ارزښت کم شوی وي کوشش وکړئ هغه سکه واخلئ. ستاسو هیله چې وي چې دغه سکه په راتلونکي کې پورته لاړه شي، قیمت یې پورته شي. تاسو په سپاټ کې یوازې دا کار کولی شئ چې تاسو په حال کې یو نقطه یو سکه اخیستلی شئ، چې د سپاټ معنا هم حال ده، پرزنټ کې. په پرزنټ کې مثال موږ ګورو چې دلته موږ سره د سول قیمت تقریبا 128 ډالر ده. نو موږ دا موږ سره سپاټ ده. موږ په سپاټ کې کولی شو دغه سکه واخلو او د راتلونکي وخت لپاره یې پرېږدو، مثال 206 ته پورته شي. نو دغه زموږ هدف هم ده، دا زموږ ټارګټ هم ده. مثال چې موږ غواړو دغه سکه د لانګ ټرم لپاره ځان سره وساتو، دې ته موږ لانګ پوزیشن وایو. څه ورته ویل کېږي؟ لانګ پوزیشن ویل کېږي ورته، دې لانګ پوزیشن ویل کېږي. برعکس په فیوچر کې څه حالت ده؟ په فیوچر کې تاسو کولی شئ پیشګویي وکړئ. مثال
کله چې دغه سکه 206 ته راورسېدله تاسو اوس یو پیشګویي کوئ چې سول چې دا نور ښکته ځي، سول یوه اندازه ښکته راغورځېږي. دغه پیشګویي تاسو کوئ. که چېرته ستاسو دغه پیشګویي صحیح وخیږي نو تاسو پرافټ کې یاستئ. دې ته موږ شارټ پوزیشن بیا وایو. مطلب موږ کولی شو دغه پوزیشن شارټ کې واخلو. کله چې موږ د یوې سکې د ارزښت د کموالي په حق غږیږو هغې ته موږ شارټ پوزیشن وایو. نو تاسو که چیرې ستاسو ګمان داسې وي، که چې تاسو داسې فرض کوئ چې دغه سکه ښکته غورځېږي نوره، نو تاسو دغه سکه په سل باندې وهئ. چې کله تاسو سل ووهه نو څومره چې ستاسو د ګمان مطابق قیمت لاندې راځي هومره تاسو پرافټ کې یاستئ. اما د دې برعکس که چیرې تاسو ګمان کړی وي چې دغه سکه چې دا ښکته راځي، تاسو ګمان وکړو چې دا سکه چې ده، مثال تاسو په دغه ځای کې ګمان وکړو چې دا سکه ښکته راځي، مګر د پرایس قیمت یا د سکې قیمت ستاسو د ګمان مخالف لاړه، چون قیمت پورته لاړه. نو څومره چې قیمت پورته ځي ستاسو د ګمان په خلاف باندې هومره تاسو تاوان کوئ. دغه تاوان تر یو حده پورې ستاسو پیسې برداشت کولی شي، له حد نه وروسته ستاسو پیسې دومره نه اوسیږي چې دغه تاوان مقابل کې ودرېږي. نو مارکیټ څنګه کوي؟ مارکیټ تاسو له بازار نه وباسي او تاسو ډراپ آوټ کوي، تاسو لیکویډ کوي، مطلب ستاسو ټولې پیسې خوري. نو په دغه شکل باندې فیوچر ټریډ چې دا واقعا یو خطرناک ټریډینګ شکل ده. دا که چې تاسو ایکسپرټ نه اوسئ تاسو نشئ کولی په دغه فیوچر کې تاسو ټریډینګ وکئ. نو فلحال سپارښتنه همدغه ده ستاسو ټولو لپاره چې تاسو په سپاټ کې ټریډینګ وکئ، ځکه سپاټ ستاسو پیسې نه خوري، نه ستاسو پیسې ورګېږي په سپاټ کې. که چیرې ستاسو هدف دا وي چې په لانګ ټرم لپاره لانګ ټرم کې سرمایه ګزاري وکئ لانګ ټرم لپاره په بایننس کې، نو هڅه وکړئ چې په سپاټ کې یو کوین واخلئ او هڅه وکړئ په ښکته نقطه کې واخلئ تر څو تاسو ښه پرافټ وکړئ. که بیا هم تاسو سره څه پوښتنه وي تاسو کولی شئ له موږ سره په کمنټ کې یا زموږ په واتساپ ګروپ کې شیر کړئ.